السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټي چې د کلیپ هم صحیح کړو د فاطمه ګل هغه مراد هغه ورسره چې دنو په خوا کې د مریم هغه ده نو دوستانو دای چې دنو نن سبا ډېر زیات مغرور شوي دي او بله خبره دا عام کس لا چې دنو دونه لیفټ نه ورکوي ورته ګایا هم اړو د سره نه اچي د هغې وجه څه ده چې عام کس به وي غریب کس به وي مزدورکار به وي دیهاړي والا به وي هغه سره په جیب کې زیات نه نو 1000 روپۍ به وي 1000 نه نو 2000 به وي نو هغه به هم چې دی نو چېرته کیسي سودا به وروړي نو په هغې کې هغه به دی له به څه ورکوي نو د دې دا کوشش شي چېرته کې ټي زیډ والا راشي ګاډۍ والا راشي یا لینډ کروزر والا راشي یا داسې غټ کیا ګاډي راشي نو هغه کسانو له دی زیات چې دی نو پروټوکول هم ورکوي او د هغې مخ ته رستو کېږي ولې چې هغه سره خو پیسه ده هر څه د دنیا بلا ورسره به ووي نو هغه به د دی به هم خېټه به پالي او دی له پیسې به هم ورکوي د دی به هم چې دی نو زندګي به جوړېږي خوشحاله به وي ټایم هم ښه تېر شي پاس به شي نو بل خوا ته به چې دی نو چېرته کې مزدورکار انسان راځي د هغه سټ هم صحیح کړو دا مریم ده دا فاطمه ګل ده د دې ویډیو خو ما په فیسبوک باندې کتلو په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې کتلې دي صبر وکړه زه دی سره چې دی نو سیلفي وباسم او سیلفي نو باسم صبر وکړه یو ویډیو خو جوړه کړم ورسره چې دی نو دا خو به یادګار وي زړه له تسلي ورکوي چې صبر وکړه دی خو غریب انسان دی خو زړه خو شته که نه نو زړه خو غریب نه دی نو زړه د هغه زړه دا غواړي صبر وکړه زه اوس یو ویډیو جوړوم او ملګرو ته به ښیم نو لږ شانته چې دی نو هغه وایي صبر وکړه ما ته وسله میلو شي څه ټایم د دې خوا لځي نو دی په دې کې دونه فخر غرور تکبر وي که نه نو دا خلک ورته لیفټ نه ورکوي نو هغه غریب چې دی نو ورته یو دوه خبرې هم ورته وکړي هغه بس غریبانان وي نو څه ویم ورته نو بس هغه چې دی نو سیټ ته شي نو د هغې په بدل کې چېرته کې ټي زیډ والا راشي نو هغه ودرېږي نو بس دی مخ ته رستو کېږي ټینګ ټینګ موبایل یې نیولي وي ټیک ټاک جوړوي نو بس د هغه پې نظر پرېږي نو بس هلو های هوی نو بس راشي دا هم ورسره کښېني او بیا ویډیو جوړوي نو دا په دې باندې خوشحاله وي اصل کې هغه انسان چې کوم په ګاډي کې راغلی د څه پته لږ دونه ښکلې نه او د هغه په جیب کې چې کوم د ګاډي چابي ده یا چې کوم پیسه پرته ده هغه خو ښکلې ده که نه نو بیا عزت قدر د هغه ګاډي او د هغه پیسه وي د هغې سره بیا دی چې دی نو مخ ته رستو کېږي او شوړه وهلو دپاره نو دا خبره ده دوستانو د دې څه دین ایمان نشته بس دا میسج او پیغام ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه دوستانو تاسو نه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د بیا له خوا